السلام علیکم. دا ویډیو سپیشل د واده کړو لپاره دا کم هغه نارینه چې هغه واده کړي دي داس یو سیز درته ښیم یو تخم دی. یقین وکړئ چې دا تاسو استعمال کوئ ډېر زیات بهترین رزلټ دی د واده کړو لپاره. کم واده کړي چې مردانه کمزوري وي، سپرم یې ډېر زیات لو وي، لو سپرم کاونټ وي، مني ډېر زیاته کمزوري وي، یا د بانج پن ښکار وي یعنی بچي نه کېږي. د کومو نارینهو چې د هغوی په خپله وجه بچي نه کېږي یعنی زنانه پکې څه قصور نه وي خو د هغوی سپرم کمزوری وي، جسمانی کمزوري ورته وي، مردانه کمزوري وي، ورته اریکشن کې مسله وي یعنی کوروالی جما چې کوم دی پراپر طریقې سره نشي ادا کولی. سپیشل دا نسخه هغې لپاره زه شیر کومه. دا یو بوټی دی، د هغې تخم دی، تخم کونچ ورته وایي، ویلوټ بینز ورته په انګلیش کې وایي. اعصابي کمزوري وي ورته، پټو کمزوري وي ورته، دغسې چې څوک دماغي مریضان وي، اعصابي کمزوري، مازغی کمزوري وي، ډپریشن شکار وي، ټینشن شکار وي، د هغې لپاره هم بهترین نسخه ده. دا نسخه چې تاسو استعمال کوئ جنسي طاقت کې هم اضافه وشي، مردانه طاقت کې به اضافه وشي، لو سپرم کاونټ هم ختم شي، منې کې به طاقت راشي، جوړونو دردونه به ختم شي او پټې به هم انشاءالله ډېر زیاتې مضبوطې شي. بهترین ریمیډي تاسو نوټ کړئ، تخم کونچ پر راواخلئ. تخم کونچ ویلوټ بینز ورته په انګلیش کې وایي، سکرین باندې تاسو ته ښکاري. دا یو عام ملاویدلو والا تخم دی او پنسارین به دا تاسو راواخلئ 250 ګرام یعنی 250 ګرامه پاو به تاسو راواخلئ دا او دا به اوبو کې واچوئ او نسخه زه تاسو ته ښیم دا تاسو نوټ کړئ. کم نارینه چې کمزوري وي هغوی لپاره سپیشل نسخه ده. دا هلکه مه ګڼئ، سپکه مه ګڼئ، ډېر زیاتې فایدې به انشاءالله میلاویږي. تخم کونج به تاسو 250 ګرام یعنی پاو به راواخلئ، هغه به په اوبو کې واچوئ، تر هغې به دا ویشوئ، اوبې خوټ کوئ چې د دې نه دا پوستکی بالکل نرم شي. دا بیا راکوز کوئ، اوبه به ترې لرې کوئ او دا پوستکی به تخم کونج نه د ویلوټ بینز نه لرې کوئ. پوستکی زهریله دی، زهریله اثرات لري، نو دا به تاسو نه استعمالوئ چې دې نه پوستکی لر شي د تخم کونج نه. نو دغه تخم کونج به تاسو صفا سوتره کوئ، په صفا اوبو به دوباره ووینځئ او بیا به وچ کوئ. چې کله دا وچ شي څو ورځو کې به انشاءالله دا وچ شي، تاسو په اندازه ولګي، دی نه بیا پاوډر جوړ کړئ. تخم کونج پاوډر چې جوړ شي 250 ګرام تخم کونج پاوډر. نو دې طریقې استعمال داسې دی چې که څوک هسې استعمالول غواړي یعنې هسې د پټو کمزوري، مردانه کمزوري ورته نه وي یا بانج پن ورته نه وي، بې اولادي څه مسلې نه وي، خو چې هسې طاقت دپاره استعمالومه، د ډپریشن دپاره استعمالومه، پټو مضبوطیا دپاره، اعصابو طاقت دپاره، نو هغې دې 5 ګرام یعنې معمولي غوندې چڼې مقدار کې د دې دا پاوډر د پۍ سره یو ټایم استعمالوئ. 14 سره د استعمال کی 3 ورځې وقفه دې پکې وساتي، بیا د 14 سره د استعمال کی دغسې به 2 میاشتو پورې استعمال کوئ. خو دې کې به صرف دا احتیاط کوئ چې ګرم طبیعت والا چا کې ګرمایش ډېر زیات وي بدن کې هغې به دا نه استعمالوي ځکه چې د دې تاثیر ډېر زیات ګرم دی. خو چې کوم د چا بدن چې یخ وي هغې لپاره ډېر زیاتې فایدې لري. دغسې چا لو سپرم کاونټ مني کمزوري وي، مردانه کمزوري ورته، جنسي طاقت یې بالکل د نش برابر وي، هغې لپاره نسخه داسې ده چې 10 ګرام تخم کونج پاوډر چې کوم دي هغه به تاسو په شات کې مکس کوئ او هغه به ګرمو پۍ سره استعمال کوئ. دا هم تاسو 14 ورځو پورې استعمال کوئ، بیا پکې 3 ورځې وقفه وساتئ، یا 14 ورځې دې استعمالوئ او دغسې 2 میاشتو پورې استعمالوئ. 2 میاشتې پورې دا استعمال کوئ، انشاءالله د 1 کال پورې کافي ده. 1 کال پورې به تاسو بالکل حشاش بشاشې، پټې هم طاقت کی، جسمانی کمزوري به ورته نه راځي، اعصاب به هم مضبوط وي، ډپریشن شکار به هم نه وي، خوب به مو په ټایم وي او انشاءالله چې چا بچي نه کېږي، کم نارینه بې اولاده وي، یا ورته جنسي کمزوري وي، یا ورته څه نور څه مسلې وي ازدواجي لایف کې یعنې میرټ لایف کې ورته مسلې وي، کوروالی پراپر طریقې سره نه کېږي، دا ټولې مسلې به انشاءالله دې سره د الله په فضل باندې ختمې شي. نو امید ده ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ. دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه، الله حافظ.